The technology tech او تاریخي ویډیوز لپاره زموږ د یوټیوب چینل تاریخ ټیکنیکل سبسکرایب کړئ او سره په څنګ د ګنټۍ بټن هم ووهئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې دوستانو تاسو به ټول جوړ او روغ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته زه در وښیم چې خلک دا بیکګراوند څنګه راډاونلوډوي او ښایسته بیکګراوندونه یې دا به له کومه ځای موږ راډاونلوډوو. پینټریسټ باید موږ اول ولاړ شو پلی سټور ته. پلی سټور کې موږ سرچ ورکړو پینټریسټ. دوستانو دلته به سرچ ورکړو پینټریسټ اپس. پینټریسټ اپس مې را ډاونلوډ کړو. ګوره ما ډاونلوډ کړی دی، دلته اپډیټ ده ما ډاونلوډ کړی دی، دا د ما سره شته. او دوستانو دا پینټریسټ زما خلاص کړو. دلته به تاسې راسئ بیکګراوند به ورکړئ، بیکګراوند فوټوشاپ به ورکړئ، بیکګراوند فار فوټوشاپ. دوستانو دلته وګورئ تاسې کوم بیکګراوند مو خوښ وي هغه بیکګراوند تاسې اخیستی سئ، خپل تصویر ورسره هلته ورسچیزوی سئ. څنګه بیکګراوند چې تاسې خوښ وي ښایسته بیکګراوندونه راغلي دي په دا پینټریسټ کې. هر ورډ بیکګراوند شته، ستاسې څنګه بیکګراوند خوښ وي هغسې بیکګراوند شته. په دې کې نور هم داسې شیان شته، باید چې تاسې په دې کې وګورئ. نور هم داسې تاسې ضروري شیان شته تاسې یو په کار راځي، باید دا پینټریسټ وګورئ. په دې کې نور هم داسې ښایسته بیکګراوندونه دي. کوم بیکګراوند چې تاسې غواړئ خپل تصویر هلته راوستی سي، کې به دا بیکګراوند کې تاسې خپل تصویر راوستی سي. ورکې تصویر مسله یې تصویر څنګه راوړو، انشاءالله زه به دا په دویمه ویډیو کې به تصویر هغه هم در وښیم چې موږ تصویر څنګه راوستی سو دلته په دا بیکګراوند کې، او څنګه یې چیزوی سو په دا بیکګراوند کې. باید چې بیا تصویر ورژن هم نه شي خراب. موږ دا تصویر دلته راولو چې د موبایل په ذریعه چې د کمپیوټر په ذریعه چې د موبایل په ذریعه هم انشاءالله چیزول کېږي او د کمپیوټر په ذریعه هم چیزول کېږي.